طالبانو د نجونو د مکتبونو په اړه تازه څه ویلي؟ مهم معلومات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مسؤلینو امریکا غږ ته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه خپور شوی خبر او اوازه رد کړه. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه وزارت له ادرس څخه یو مکتوب خپور شوی چې پکې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو لارښوونه شوې ده. په دغه مکتوب کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم شرعي له خولې ټولو ښوونځیو ته هدایت ورکړل شوی چې د جوزا له لومړۍ نیټې چې د جون له 11 نیټې سره برابره ده د کابل ښار له لومړي ټولګي څخه نیولې تر 12 ټولګیو پورې ښوونځي پرانیستل شي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو د قاضي القضات په مشرۍ اته کسیزې کمیټې د نجونو د ښوونځیو په اړه مثبت نظر درلوده. دغه سرچینې وایي چې دې کمیټې په دې اړه خپل نظر په کندهار کې د طالبانو مشر ته استولی دی چې په اړه یې پریکړه وکړي. په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې ډلې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي وتړل. سره له دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې د نجونو د تعلیم حق ته د درناوي ژمنه کړې وې، خو شاوخوا 2 اونۍ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې په خپلو خبرو کې د ښځو او نجونو د حقونو او تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت په تګلارو تندې نیوکې وکړې. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.